سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم زرمیشا خان. تاسو ګورئ زرمیشا خان یوټیوب چینل. د پټې مینې نښې چې یو څوک د تاسو سره لري، یعنی یو انسان تاسو سره مینه لري خو په ظاهره تاته وایي نه، ظاهروي نه، تاسو سره زړه کې پټه مینه ساتي. د هغې یو څو نښې وي نن تاسو سره شریکول غواړم. هغه انسان تاته پوره توجه درکوي، هغه تل ستاسو خبرو ته غوږ نیسي او تاسو ته پام کوي. سترګې پټول، یعنی کله چې ته ورته وګوري نو دا زر او اسې به تاته ګوري، خو چې کله ته ورته وګوري نو زر سترګې واړي او پټونی مسکی شي. خندل او مسکی کېدل، کله چې ته خواته راشي راتلو سره په مخ باندې یو خندا راشي او مسکی کیږي. شخصي خبرې شریکول، یعنی خپل شخصي مسلې او احساسات چې وي هغه د تا سره شریکوي. خپل د ژوند هره پټه مخامخ یا د کورنۍ څه خبره وي غواړي چې هغه خبره تا سره شریکه کما. د وخت پوښتنه، یعنی هغه انسان دا غواړي چې ډیر وخت چې د تا سره تیر کړي. ستا څه خوښ دي او څه نه، په دې خبره کې ډیر زیات دلچسپي لري چې ستا خوښي نو هغه کار کوي او کم کار چې ستا بدی شي نو هغه کار نه ځان ډیر لري ساتي. مرسته کول، یعنی څه کار لپاره تاسو ورته وایي نو سیده در سره مرسته کوي او ډیر په خوشحالۍ باندې کوي. او کله هم چې ته د بل چا تعریف وکړي یا یو چا سره ډیرې خبرې وکړي نو په هغې باندې خفه کیږي. هغه انسان دا غواړي چې ته صرف زما تعریف کوه او زه دې په تا ښه لګم ځکه چې هغه انسان باندې ته ډیر ښه لګي. دا یو څو نښې دي دا پټې مینې، یعنی انسان تاسو سره پټه مینه لري او په خولې باندې تا ویلی نشي. نو دا هغه نښې ما تاسو سره شریک کړي. امید لرم چې ویډیو ستاسو خوښ وي. الله په امان.